خو ارګ ته په لومړي ځل راغلی عارف افغان وزیر پورته سو او خلکو ته یې وویل کښېنئ کښېنئ په خپل ځای کښېنئ هېڅ خبره نه ده پنجاب موږ په دې ډزو نشي ډارولی دې ډزو سره موږ بلد یو هره ورځ موږ دا ډزې او دا سړی د خوشحال د کور یو عنایت بې وخته کلنګ و ډېر ارزانه او ډېر اسانه مو د لاسه ورکړ تازه یې د خپل نیکونو د وطن هوا اخیستې وه تازه یې د مالکیت احساس کړی و او په زړه کې یې نوې هیلې ټوکېدلې وې د ولسمشر غني د لوړي د مراسمو پر مهال چې کله ارګ ته ننوت واقعا د نندارې وړ و د ده کاریز ماتکه څېره شخ بریتونه قد او قامت چرمدار او اسکټ هر څه د یو نومنایه پښتون ښکاره کېدل ټول ګډونوال ورته متوجه وو دی لکه د وزیرستان د یاغي غرونو باز یا لکه یو اساس ښکاري یا د سیمې یو بېسیاله پهلوان چې راغلی وي داسې په ډاډ او جرأتمندانه انداز یې یو په بل پسې قدمونه اخیستل لکه ارګ چې د پلار په قباله وي البته چې همداسې وه کله چې د مراسمو په وروستیو شېبو کې څو توغندي راغلل د غونډې په شاوخوا ساحو کې ولګېدل نو خلک سره په شور سول خو ارګ ته په لومړي ځل راغلی عارف افغان وزیر پورته سو او خلکو ته یې وویل کښېنئ کښېنئ په خپل ځای کښېنئ هېڅ خبره نه ده پنجاب موږ په دې ډزو نشي ډارولی دې ډزو سره موږ بلد یو هره ورځ موږ دا ډزې او لنډه دا چې دا له جوش او بغاوته ډک انسان د لر و بر پر خاورې او ولسونو فزیکي یووالي ته عنایت بېتابه و غوښتل یې دا هر څه ډېر ژر وګوري او له لسیزو راسې هغه بدمرغه کشاله چې د یو لوی ملت د دوامداره کړاو او غمیزې سبب ګرځېدلې پای ومومي ان که د ده د ککرۍ په بیه هم وي دا لالهان د سردار په خپلواکي پسې هغومره تږی و لکه پر یوې لویې دښتې چې کوم لاروی تنده ونیسي او هر لور ته په اوبو پسې منډې وهي او خپلواکي د سردار عارف افغان لپاره د اب حیات حیثیت درلود چې ترلاسه یې نه کړه بالاخره دنګه و اسکه تنه یې پر مځکه راپرېوت نن یې تلین دی روی شاد او لارویان یې ډېر احمدشاه سایل